ځوان سړی و، ښایسته اواز لره، ښایسته سړی و، ځانګړی بیا په موسیقۍ کې استعداد ول سړی و، ډېر سخت استعداد یې لرل. اور کمپوز اور شعر چې دوی ډېر الفاظ و د شعر دي نیګانه دري چې ویلي دي هغه تاسو اورېدلي موږ تاسو اورئ. پښتو چې ما سندرې ویلي دي مثال چې کومې سندرې شعرونه چې ویلي دي په الفاظو کې ډېر مخته اواز ډېر معتبر اواز چې په افغانستان کې به داسې اواز بیا پیدا کول ډېر مشکل دی. ستاسو په نظر د احمد ظاهر غږ، نوښت، ځواني او که کمپوزونه د ده د بریالیتوب راز بللی شو؟ غږ خو ما داسې اورېدلي دي او زه خبر یم دې نه چې په ټوله دنیا کې 50 غږه اول درجه چې جایزې اخیستې دي په راغلي دي په دنیا کې. په دا 500 اوازونو کې د احمد ظاهر اواز شته ده. فکر ده اواز داسې اواز و، داسې اواز اوس چې بعض هلکان دا اواز جوړوي نه شي جوړولی، قطع یې نه شي جوړولی، داسې اواز شته نه ده. هغه نجلۍ کې چې کوم خوند و د اواز قدرتي شی ده. د امریکا، هندي او د نورو هیوادونو کمپوزونه هم وکارول چې ډېر مینوال یې هم هغه وخت لرل. تاسو د یو سندرغاړي په توګه دا کار څنګه ارزوئ؟ وایم چې داسې ارزوم چې په افغانستان کې داسې هنرمند بیا چې کوم کار ده کوو او دا علاقه لري موسیقۍ سره او کوم زحمت ایسته په دې کار کې، داسې بل هنرمند ما سترګو ته تر اوسه نه راغلی ده او نه بلی شي. د هندوستان مثال د مکش په اواز کې څو سندرې ده کړي دي، څو کمپوزه هغه شعرونه دري په چا جوړ کړي دي شاعرانو، ډېر ښکلي یې ویلي دي، بې اندازې ښکلي یې ویلي دي.